د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزیر شیخ الحدیث مولوی محمد خالد الحنفي د خپل ولایتي سفرونو په دوام د هیواد جنوبي زون له دیني عالمانو، قومي مخورو او متنفذینو سره د وزارت د قانون د تطبیق او په دې برخه کې د ګډې همکارۍ په موخه ناستې وکړي. د امر بالمعروف وزارت محتسبینو په ټول هیواد کې د میرمنو د حقوقو په برخه کې 340 بیلابیلو قضیو ته رسیدنه کړي چې په یادو قضیو کې 140 د کورني تاوتریخوالي، 48 د ولور، 290 د کورني تاوتریخوالي، 50 د اجباري نکاحګانو، 30 د نفقې ورکړي، 20 میرمنو ته د شرعي نکاح زمینې د برابرولو او 30 د طلاق قضیې حل شوې دي. محتسبینو په ټولنه کې د خرافاتي کړنو د مخنیوي او د سالم اسلامي ټولنې د جوړولو په موخه په 13 اسد میاشت کې په بیلابیلو ولایتونو کې 3 کوډګر نیولي او د شریک پریکړې په موخه یې اړوند ارګانونو ته سپارلي دي. ورته مهال محتسبینو د هیواد په ټولو ولایتونو کې د سالم اقتصادي نظام د جوړولو، نرخونو کنټرول، تاریخ تیر او بې کیفیته موادو له منځه وړلو، سود، احتکار او په ترازو کې د خیانت کولو د مخنیوي په موخه له سوداګرو او هټیوالو سره 288 اصلاحي ناستې کړي دي او نږدې 23 ټنه تاریخ تیر توکي یې له منځه وړي دي. او وروستی خبر دا چې محتسبینو د یووالي، قومي او ژبني تعصباتو د مخنیوي په موخه 50 لوی قومي دښمنۍ پر دوستۍ بدلې کړي او 300 بیلابیلې لوی او وړې شخړې حل کړي دي. مولاي صل وسلم دائما أبدا